جلال آباد او تورخم لاره د طالبانو ډزو کې 4 لاریونوال وژل شوي او د یو ښځې په ګډون 6 ټپیان دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. زاویه نیوز د لاریون له ساحې تازه جزئیات ترلاسه کړي چې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره باریکاب سیمه کې د طالبانو له لوري پر لاریون کوونکو د ډزو پر مهال 4 تنه وژل شوي او د یو ښځې په ګډون 6 تنه نور ټپیان شوي دي. لاریون وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو ځایي خلکو ته د کورونو تخلیه امر کړی. طالبان وایي دغه ځمکې دولتي دي او ځایي خلک یې باید تخلیه کړي، خو ځایي خلک وایي بل ځای سرپناه نه لري. تر همدې مازدیګر پورې هم لاره بنده ده او جلال آباد او تورخم له دواړو خواو څخه په باریکاب کې لسګونه موټر ولاړ دي او په سیمه کې امبولانسونه هم لیدل کیږي. په ترلاسه شویو عکسونو کې ښکاري چې کورونو ته هم اور اچول شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوئ.